خپلو بچو سره مینه وکړئ، په مینه یې روزنه وکړئ، زیات وخت خپلو بچو ته ورکړئ. د دنیا کارونه خلاصېدونکي نه دي. زموږ او ستاسو سرمایه چې کومه ده، راتلونکي چې کوم دی، هغه خپل بچي دي. که نه نو ستاسې بچي به 15 کاله وروسته ستاسې دښمنان شي. هر بچی 15 کاله وروسته یا خو د مور او پلار دوست جوړېږي او یا یې دښمن جوړېږي. بچی 15 کاله ستا د زړه سر، مینه، ښکلا او کله چې ویښ وي ستا د لوبو ملګری وي. ته یې په خوب کې هم سترګو ته ګورې چې دا به کله ویښېږي. 10 کلنۍ پورې بیا ستا بچی تا پسې ګرځي، بیا تا پسې منډې وهي، خو په څنګ کې ورسره د کور غړي، د ګاونډ ماشومان، د مدرسې او د ښوونځي ټولګي ملګري، ښوونکي او داسې نور خواږه ملګري پیدا کېږي. او په خوا کې په کور کې نور خویندې او ورونه هم را پیدا کېږي. نړۍ ته راځي چې په ترڅ کې ستا د خپل بچي سره او د هغه تا سره اړیکې کمیږي. چې 15 کاله شو بیا د ځوانۍ هواګانې د ده په سر کې چلیږي. بیا نو پیژنګلو ډېره شي، ګاونډیانې پیژندلې وي، نور ملګري پیژندلې وي، په سر کې نورې هواګانې چلیږي. ډېر خواږه، مینه ناک، مهربانه د ده په زړه خلک یې پیدا کړي وي. بیا نو ورسره ډېره ګزاره کوئ. بیا ستا هره خبره ورباندې بده لګېږي، ځکه چې دی یو څه زده کړي وي. 15 کلنۍ کې طبیعي ده چې دا بچی ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې په تا به بدې لګېږي، تا ته به بدې برېښي او دې بچي ته به په زړه پورې وي. کله چې ته ورته نصیحت کوې، ورته وایې بچی دا کوه، دا مه کوه، دا خبرې ورباندې ډېرې بدې لګېږي. نو په کراره درنه واټن اخلي او فکر کوي چې زما پلار او زما مور، خصوصا پلار، اوس ما سره مینه نه لري، د ما نه کرکه لري. نو دا شي چې بچی په دښمنۍ لاس پورې کړي. نو ښه به دا وي چې بچو سره 15 کاله مینه وکړئ، بیا تر 10 کلنۍ پورې ورسره ښه ښوونه، ښه روزنه، ښه مینه وکړئ او په خپل قدم روان کړئ. او بیا تر 15 کلنۍ پورې ورسره دوستي وکړئ، ملګرتیا ورسره وکړئ. بچی چې لوی شي، ستونزې، مسئلې، لانجې هم لویږي. بچی چې کوم ښه کارونه کوي د هغې صفت یې وکئ، او چې کوم بد کارونه کوي هغه په مینې باندې، په ښوونې باندې، په پوهې باندې پوهې کړئ چې دا کار ښه دی او دا بد دی. خبرې ډېرې زیاتې دي، خو ویډیوګانې غټېږي، په دې کې څوک نشي کولی چې هر څه ووایي. ملګري بیا زیاته ویډیو نه ګوري. نو په دې حال باندې، په دې هکله باندې زه تاسو ټولو ته دا پیغام درکوم، دا سپارښتنه درته کوم چې د خپلو بچو سره ډېر پام وکړئ او ډېرې په مینه سره پوه کړئ او ډېرې په خپل لاس کې ونیسئ، تر څو همدغه بچي تاسې ته، ستاسې کورنۍ ته، ستاسې قام ته او ستاسې خاورې ته دښمنان ونه ګرځي او سردردی ونه ګرځي. په ځای د دوستۍ دښمنۍ در سره ونه که. د خدای په امان، ښه ورځ.